نن درته د عمري عدالت په اړه یوه جالبه کیسه کوم. د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت پر مهال یو سړی ماښام ناوخته دربار ته راغی او ویل چې تاسو سره کار لرم. امیر المؤمنین ورته وفرمیل له ما سره شخصي کار لري او که د خلافت اړوند کومه ستونزه او مشکل دی راوړی دی. سړي ورته وفرمیل چې زه له تا سره امیر المؤمنین شخصي کار لرم. امیر المؤمنین سم د لاسه ډیوه مړه کړه او په تورې تیاره کې کېناست او سړي ته یې وویل چې دغه ډیوه د بیت المال په تیلو باندې بلیږي. نو د قیامت په ورځ مانه الله تعالی پوښتنه کوي چې ته د خپل شخصي کار لپاره د بیت المال په تیلو بلیدونکې ډیوې رڼا ته ناست وې. نو دې ته وایي ایمانداري، دې ته وایي عمري عدالت، او دې ته وایي د الله تعالی څخه ویره. زه په ټولو مسؤلینو باندې، په زده کوونکو، محصلینو او ځوانانو باندې غږ کوم چې په خپل ژوند کې اسلامي تاریخ مطالعه کړئ، خپل اسلامي شخصیتونو په اړه باندې ځان پوه کړئ. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ژوند او سیرت، د حضرت عمر فاروق، د حضرت ابوبکر، د حضرت علي، د حضرت عثمان، همداسې نور چې مخکې راځو ډېر بهترین شخصیتونه، او د هغوی په اړه موږ تاسو مطالعه وکړو، د هغوی ژوند په اړه ځانونه پوکو او په خپل د هغوی له تجربو او کړنو نه په خپل ژوند کې ګټه واخلو. تر بیا ښې شي.